السلام علیکم ګران دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او دا سختې شېبې مو په خیر سره تېرېږي. ګرانو غواړم تاسو ته نن د ترکیې سکالرشپ په باره کې معلومات درکړم، ځکه کله هم چې دغه سکالرشپ اعلانېږي ما ته زیاتره ملګري زنګ وهي، مسیجونه پرېږدي چې استاده یا ملګریه ما سره کومک وکړه، مرسته راسره وکړه. نو دا داسې یو پروسه ده چې په دې کې کومک کول کېږي چې یو څوک چا سره کومک وکړي، خو هغه رقم کومک چې دی غواړي هغه رقم مشکله ده چې یو څوک یې وکړي. مثلا زنګ وهي استاده یا انډیواله که ته ماته اپلای وکړې، نو دا داسې نه ده چې زه د دې نوم د پلار نوم او دا شیان ولیکم سبمیټ کړم خلاص شو. دا یو څه پروسس لري، یو څه مرحله لري، د هغې دپاره اسنادونه برابرول غواړي، نور یو کوچنی ریسرچ پلان برابرول غواړي، نو لږ زره کار غواړي. نو د دې په خاطر ما ځان سره فکر وکړ چې د ملګرو دې غوښتنو ته رسیدګي وکولی شم په مجموع کې، نه د یو کس لپاره یا دوه کسو لپاره، په مجموع کې زموږ د محصلینو لپاره، زموږ د ملګرو لپاره. نو مې غوښتل چې یو د ویډیو په شکل سره یو دوی ته یو راهنمایي وکولی شم چې څنګه دوی خپله دې سکالرشپ لپاره اپلای وکړي او دغه سکالرشپ څخه برخمن شي. نن ورځې یوازې زه غواړم دې سکالرشپ په باره کې تاسو ته معلومات درکړم چې دغه سکالرشپ ته څوک اپلای کولی شي. دوهمه خبره دا چې کوم اسناد د دې سکالرشپ لپاره اړین دي، او دریمه خبره دا ده چې دغه سکالرشپ څه اسانتیاوې لري. تاسو دغه ویډیو وګورئ، یعنی بعد له دې نه تصمیم ونیسئ که چېرته مطلب تاسو دې دپاره اسنادونه برابرولی شئ، د دې اسانتیاوې ستاسو دپاره مناسبې دي، او همدارنګه تاسو د دې سکالرشپ لپاره وړ یاستئ یا مناسب هستئ، نو بیا له ما سره پاتې شئ، زما ټولې ویډیوګانې تعقیب کړئ. انشاءالله زه به په هره هفته کې یا یو هفته بعد یوه ویډیو برابروم او تاسو د دې نه استفاده وکړئ تر څو تاسو خپله وکولی شئ دې سکالرشپ ته اسنادونه برابر کړئ او اپلای ورته وکړئ او ګټونکي شئ. انشاءالله زه به د صفر نه تر دې دمه چې زه دلته یم خپلې تجربې د سره شریکې کړم. هغه ملګري مې چې د افغانان دي، د افغانستان په پوهنتونونو کې استادان دي او دلته زیاتره دلته په مختلفو پوهنتونونو کې درس وایي، د دې بورس ګټونکي شوي دي، د هغې تجربې تاسو سره شریکې کړم. د دې ترڅنګ ګرچې هغه دومره موږ دپاره مهم هم نه ده، خو دلته ځینې مثلا نور خارجي محصلین دي چې هغه هم په دې پروګرام کې کامیاب شوي دي، نو د هغې تجربې به زه تاسو سره شریکې کړم. خو راځئ چې اوس دا ویډیو وګورو، او که چېرته تاسو په شرایطو برابر وئ بیا زما سره پاتې شئ، او که په شرایطو برابر نه وئ او اسنادونه ورته نه شو برابروئ، همدا ویډیو تاسو ته کفایت کوي. نور مو الله مال شه، ویډیو سره ګورو. ښه وخت. لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته وویلې چې په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته په درې موضوعاتو باندې خبرې وکړم. یوه موضوع دا ده چې آیا دغه سکالرشپ لپاره موږ برابر یو او که نه. دوهمه موضوع دا ده چې دغه سکالرشپ کومې اسانتیاوې لري، او په دریمه موضوع کوم اړین اسناد دې سکالرشپ لپاره موږ برابر کړو. لومړی راځو چې آیا دې سکالرشپ ته مونږ برابر یو او که نه یو، یعنی زمونږ ته تحصیلي پس منظر یا ایجوکیشن بیکګراوند مونږ دې سکالرشپ لپاره برابر دی او که نه. اوس که یو څوک غواړي چې د لیسانس لپاره هغه وکړي، اپلای وکړي، هغه باید په مکتب کې د 3 کلنو د هغې 3 کلنې نمرې باید 80% وي، او که چېرته غواړي د طب لپاره اپلای وکړي نو د هغې د مکتب د 3 کلنو نمرو فیصدي باید 90% وي، او که چېرته یو څوک غواړي د ماسترۍ دپاره اپلای وکړي نو د هغې د نمرو فیصدي باید 75% وي. البته د لیسانس کې فیصدي باید 15% وي تر څو هغې دپاره اپلای وکړولی شي.
په دوهم قدم کې د عمر خبره ده چې آیا زمونږ عمر د دې تقاضا کوي چې مونږ د سکالرشپ لپاره برابر اوسو یا تیار اوسو. که چیرته څوک د لیسانس لپاره اپلای کوي، د هغې عمر باید له 21 کالو څخه کم وي. که چیرته د ماسترۍ لپاره اپلای کوي نو د هغې عمر باید له 30 کالو څخه کم وي، او همدارنګه که د دکتورا لپاره اپلای کوي د هغې عمر باید د 35 کالو څخه کم وي. په د هغې نه وروسته په دریم قدم کې څوک کولی شي دې سکالرشپ ته اپلای وکړي. په دې سکالرشپ ته ټول نړیوال ملکونه کولی شي اپلای وکړي، خو مثلا یو نفر وایي چې زه خو په 12م صنف کې یم او یا هم د فاکولتي په 4م صنف کې یم یا په آخر سمستر کې یم، زه اپلای کولی شم که نشم کولی؟ هو اپلای کولی شي، خو په دې صورت کې مثلا تاسو د 2022 اګست میاشت نه مخکې تاسو فارغ شئ، تاسو کولی شئ اپلای وکړئ. څوک دې ته اپلای نشي کولی، یعنی ځینې خلک دي چې دې سکالرشپ ته اپلای نشي کولی. مثلا دې سکالرشپ ته د ترکان اپلای نشي کولی، او هغه زده کوونکي چې فی الحال په همدې پروګرامونو کې زده کړې کوي، لکه زه دویم دفعه همدې پروګرام ته د پی ایچ ډي دپاره ثبت نام نشم کولی. ولې یو نفر مثلا دلته غواړي ماسترۍ کې دی او د اګست نه د 2022 اګست کې هغه فارغېږي، نو هغه کولی شي د پی ایچ ډي دپاره اپلای وکړي. په دویم قدم کې دغه سکالرشپ کومې ځانګړتیاوې لري، په دې باندې خبرې کوو. دا سکالرشپ د لیسانس لپاره یا د انډر ګریجویټ لپاره جدا اسانتیاوې لري، او د ماسترۍ او دکتورا لپاره جدا اسانتیاوې لري. مثلا د انډر ګریجویټ محصلینو لپاره میاشتنی 800 ترکي لیرې هر میاشتنی جیب خرچ ورکوي. همدارنګه د اوسېدو ځای ورته برابروي. د اوسېدو ځای په اړه باید ووایم چې دا مختلف دي، لیلې فرق دي، ځینې 2 نفري، 3 نفري، 4 نفري، 6 نفري دي، نو هغه تعالی دي چې هر چاته څه راووته. مکمل فیس د پوهنتون تاسو ته دا سکالرشپ ورکوي، او بل ښه والی دا ده چې فول صحي بیمه ده، یعنی ستاسو مکمل صحي بیمه په دې کې شامله ده. او بله که چیرته تاسو د انګلیسي هغه معتبر سندونه نه لرئ، نو 1 کال تاسو ته د د ترکي ژبې سهولت برابروي، یعنی 1 کال به تاسو ترکي ژبه وایئ، بیا به د هغې نه وروسته تاسو خپل مسلکي درسونه شروع کوئ، چې مجموع کې دا پروسه یې د 1 کال نه نیولې تر 6 کاله پورې، یعنی 1 جمع 4 یعنی 6 کاله د 4 نه نیولې تر 6 کاله پورې وخت نیسي. او د ماسترۍ او دکتورا محصلینو دپاره به ووایم چې هغوی ته میاشتنی جیب خرچ د ماسترۍ محصلینو ته 1100 تیلې ورکوي هره میاشت، او د دکتورا محصلینو ته 1400 تیلې ورکوي. د اوسېدو د ځای په باره کې باید ووایم چې د دکتورا او د ماسترۍ محصلین کولی شي په لیلیه کې ونه اوسېږي او د لیلیې څخه ځان خارج کړي او ځان ته د باندې کور ونیسي. دغه سهولت لري چې د هغې په صورت کې مخکې 550 لیرې ورکولې میاشتنی، اوس د کورونو لپاره 250 لیرې ورکوي. د هغې نه وروسته د پوهنتون مکمل فیس ورکوي. همدارنګه د صحي بیمه ده، که چیرته مثلا تاسو په انګلیسي ژبه باندې نه پوهیږئ، یعنی هغه معتبر سندونه نه لرئ، نو ستاسو لپاره 1 کلنی ترکي ژبې پروګرام برابروي. په مجموع کې د ماسترۍ پروګرام د 1 نه تر 3 کاله پورې ده، او د دکتورا پروګرام د 1 نه تر 6 کاله پورې ده. په دریم قدم کې کوم اسنادونه د سکالرشپ لپاره ضرور دي؟
لومړی باید تاسو یو تصویر ولرئ چې هغې تصویر شاید باید سپینه وي. دویم قدم کې باید تاسو پاسپورت ولرئ. که پاسپورت ونه لرئ د هغې په څنګ کې تذکیره هم کولی شئ چې تاسو په هغې باندې ثبت نام وکړئ. که چیرته تاسو د کانکور امتحان ورکړی نو د هغې ریزلټ نه داسې یو سکرین شاټ تاسو واخلئ او هغه په دې هغې ځای کې تاسو نه یو پوښتنه کوي چې آیا تاسو داسې یو امتحان ورکړی دی او که نه هم ده ورکړی. که هغه او انتخاب کوي یس انتخاب کوي نو بیا د هغې درنه سند غواړي چې تاسو کولی شئ خپل د کانکور سند په دې کې کیږدئ او که تاسو دغسې سند نشئ برابرولی بیا ما سره په اړیکه ونیسئ. انشاءالله زه درته لاره ښیم چې دغه سند څنګه برابر کړئ. د دې ترڅنګ تاسو باید د خپل اسنادونه مطلب د مکتب اسناد، د پوهنتون اسناد، د لیسانس اسناد، د ماسترۍ اسناد برابر کړئ. د مکتب اسناد کې مثلا یو مخ لکه موږ شهادتنامه لرو یا د 3 کلنې نمرې لرو. شهادتنامه باید داسې جوړه کړو چې مطلب دغه د تصدیق مخې یو ډاکومنټ جوړ کړو او دا د نمرو مخې دا بل ډاکومنټ جوړ کړو. جدا جدا په PDF شکل باندې باید جوړ کړو. په دوهم قدم کې د ماسترۍ اسنادونه هم د لیسانس اسنادونه هم باید موږ ترانسکریپ جدا فایل جوړ کړو او ډیپلوم جدا فایل. دا ټول باید موږ په PDF کې سکین کړو او PDF ته تبدیل کړو. همدارنګه که چېرته غواړئ د دکتورا دپاره اپلای وکړئ نو همدارنګه ستاسو خپل اسنادونه هم ترانسکریپ او هم ډیپلوم PDF ته واړوئ او جدا جدا یې اپلوډ کړئ. که چیرته تاسو کوم نړیوال معتبر انګلیسي سند لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه پوهنتونونو ته اپلای وکړئ کوم پوهنتونونو کې چې 100% انګلیسي درسونه دي نو هغې ته تاسو کولی شئ چې بیا اپلای وکړئ. او که نه لرئ هېڅ پروا نه لري نو تاسو بیا کولی شئ چې ترکي ژبو پوهنتونونو ته اپلای وکړئ. د دې نه وروسته تاسو باید یو کوچنی ریسرچ پلان ولرئ چې انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به دې باندې زه یو خاصه ویډیو جوړه کړم چې دې کې 8 پوښتنې دي چې دې 8 پوښتنو ته ځواب ویل کېږي. که چېرته یعنې تاسو خپل ځان سره یو کوچنی پلان ولرئ نو همغه پلان یعنې دغه پوښتنې په همغه پلان کې جوابیږي. نو د دې لپاره به زه انشاءالله یو جدا ویډیو جوړه کړم وروسته انشاءالله. همدارنګه یو کوچنی موټیویشن لیټر هم ضرور دی چې تاسو باید ولرئ چې کله سیستم کې تاسو اپلای کوئ نو هغې ځای کې تاسو نه د دې غوښتنه کوي د یو کوچني موټیویشن. په دې باندې به زه یو علیحده ویډیو انشاءالله تاسو ته جوړه کړم چې څنګه کولی شو یو موټیویشن لیټر ښه موټیویشن لیټر موږ جوړ کړو. او د دې ترڅنګ موږ باید 2 دانې ریکمنډیشن لیټرونه ولرو. دا لیټرونه د نورو لیټرونو نه فرق کوي. یعنې د ترکي سکالرشیپ ځان ته خپل فارمټ لري چې کله غواړئ د ترکي سکالرشیپ دپاره اپلای وکړئ نو باید عنوان هم داسې لیکل شوی وي چې مطلب د همدې سکالرشیپ دپاره لیکل شوی وي او دننه په متن کې هم باید ذکر شي د دې سکالرشیپ نوم ذکر شي او نوی اوسي یعنې پخواني یا زوړ نه اوسي. اوس که یو نفر غواړي د انډر ګریجویټ لپاره اپلای وکړي هغه ضرور نه ده چې هغه لاړ شي د پوهنتون د استاد نه یو ریکمنډیشن لیټر واخلي. هغه دې لاړ شي د مکتب د استادانو نه دې خپل ریکمنډیشن لیټرونه راواخلي. او یو نفر که غواړي مثلا د ماسترۍ لپاره اپلای وکړي هغه دې لاړ شي د خپل د پوهنتون یعنې د انډر ګریجویټ چې چیرته ویلی دی د هغې د استادانو څخه یو ریکمنډیشن لیټر راواخلي. البته 2 دانې پکار دي. که چیرته مثلا تاسو یا د ماسترۍ یا د دکتورا دپاره اپلای کوئ او فی الحال چیرته وظیفه لرئ نو هغې وظیفې نه تاسو یو تصدیق راواخلئ چې مثلا دغه نفر د پلانکي زوی موږ سره دلته کار کوي په دغه بخش کې کار کوي. یو نمونه یې ما دلته تاسو سره شریکه کولی ده. کولی شئ چې تاسو دغسې یو کوچنی هغه جوړ کړئ ورک سرټیفیکیټ دې ته وایي یو ورک سرټیفیکیټ جوړ کړئ
او سیستم کې کوئ، مطلب تاسو هم دا اوس فی الحال چیرته کار کوئ، په هغه صورت کې دا درنه غواړي که ووایئ چې زه کار نه کوم، بیکاره یم، یعنې بې وظیفې یم، نو که هغه دا و د دې ورځې معلومات انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې، یعنې ما تاسو ته مخکې مې ویلې چې د صفر نه تر آخره پورې زه به تاسو ته، یعنې تر دې دمه پورې چې زه دلته یم تاسو ته معلومات در کوم. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته یو ویډیو جوړه کوم تر څو څنګه یو د جیمیل اکاونټ جوړولی شو. ولې ځکه زیاتره ملګري زمونږ وایي چې ولا استاد زه نه پوهېږم، یا ملګري زه نه پوهېږم. صحیح ده، د دې لپاره چې ترکیې سکالرشپ ته اپلای وکړي ته باید یو جیمیل اکاونټ ولرې. نو زه به په راتلونکي ویډیو کې په دې باندې خبرې وکړم چې څنګه جیمیل اکاونټ جوړېږي. د هغې نه وروسته بیا د هغې جیمیل اکاونټ په واسطه باندې موږ کولی شو چې د ترکیې دغه سکالرشپ کوم سایټ چې دی په هغه کې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړو، نو هغه د جیمیل اکاونټ په واسطه باندې موږ جوړولی شو. نو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه یو جیمیل اکاونټ جوړېږي. د اوس لپاره ښه وختونه ولرئ، بریالي اوسئ.